سلامونه ګران کتونکو، امید ده چې ښه به یې. د نېشنل سکیورټي کمیټې اجلاس شوی دی، په هغې کې څه داسې روډ میپ مخې ته نه دی راغلی چې د هغې په نتیجه کې دا نتیجه موږ اخذ کړو چې د پاکستان چې کوم سیاسي، عدالتي، معاشي، پارلماني او وغیره وغیره کوم بحران دی، د دې نه د وتو دپاره څه روډ میپ شته که نه. بهرحال زموږ سره ریلیونټ یوه خبره پکې دا ده چې کوم مذاکراتي عمل شوی و د جنرال پیز په وخت کې، د باجوا صاحب په وخت کې، د عمران خان صاحب په وخت کې، هغه چې دی د هغې د ریوس کېدو او په ټیرریزم باندې د زیرو ټالرنس چې دی د هغې اعلان شوی دی. په اعلامیه کې دا خبره شامله ده. بیا خبره کوو هم هغه زوړ ملا دړې ته راوي چې په پېښور کې دا صورتحال چې دا کوم جوړ دی د بدامنۍ په خیبر پښتونخوا کې، د بېروزګارۍ، د جرایمو، د کرایمز، د ریشو، بیا د بند انتظامۍ، او بیا له ټولو نه غټه خبره د بېحسۍ او د بېکسۍ او د لا تعلقۍ، دې خیبر پښتونخوا چې دی دا عجیبه غوندې صورتحال سره مخ کړی دی. خبره به وکړو د پېښور یونیورسټۍ میاشت، یوه نیمه میاشت، 2 میاشتې کېږي د دوه واقعاتو نه بعد چې 2 کسان هلته کې وویشتلی شو د یو سکیورټي لیبس د وجې نه، د ایرر د وجې نه، د نااهلۍ د وجې نه، او د هغې نه بعد خلک په بایکاټ باندې لاړه. سټوډنټان پکې هم شامل دي، د یو تنظیم دوه نه علاوه په هغې کې د مختلفو تنظیمونو چې دي 3-4 تنظیمونه چې کوم دي، ګروپس چې کوم دي یا اسوسییشن چې کوم دي، هغه پکې هم شامل دي په بایکاټ کې، په احتجاج کې. عام خلک هم د هغې سره ملګري دي پکې. په دې ټایم کې چې دی 11,000 سټوډنټ چې کوم دي هغه متاثره کېږي. وي سي صاحب وایي چې سټوډنټ راځي او ما الټرنیټ بندوبست کړی دی، نه یو خبر چې څوک راځي، الټرنیټ بندوبست څه دی. تقریبا 1500 ټیچینګ سټاف دی، هغه په هړتال باندې دی. 1400 د نورو مختلفو شعبو چې کوم دی د هغې خلک دي، ملازمین دي، هغې متاثره دي. ایسټر دی او چې کوم زمونږ د کرسچن برادرۍ خلک دی چې هغه زموږ ټولو نه ګران کار چې دی هغه کوي، هغې ته هم تنخوا نه ده میلاو. څومره تنخواګانې به هغې ته میلاویږي. بعضې خلکو، د ټولو خلکو کوم چې مسلمانان دي، د هغو روژه ده. ته ملازمین، عام ملازمین چې کوم دي هغې ته اتم د هم تاریخ دی، هغې ته یې تنخواګانې نه دي ورکړي. دا پېښور یونیورسټي د چا ملکیت دی؟ دا چا د سسرال نه راوړې ده؟ دا پېښور یونیورسټي چې کوم ده، په دې کې که څوک وي سي دی، که په دې کې څوک رجسټرار دی، که په دې کې څوک بل څوک دی، نو دا یې د پلار نیکه جایداد خرڅ کړی دی، یا دوی په دلته کې تنخوا اخلي زموږ په ټیکسونو باندې او دغه حدو باندې ناست دي. نو د دې دا مسله به حل کوي څوک؟ بېشکه چې د پپواسا یا نور تنظیمونه چې کوم دي، د پیوټا یا د سټوډنټ تنظیمونو، د هغې به هم بعضې مطالبات چې دي هغه به جایز نه وي، هغې به هم سختي کوي پکې. دا مسله به حل کوي څوک؟ دا د اډمنسټریشن کار دی، د دې دوی تنخواګانې اخلي. ګورنر صاحب دلته کې ناست دی، په ډیلي بیسس باندې د هر یو سیلپي دپاره جدا جدا سوټ بدلی. دومره وخت وشوه، 2 نیمې میاشتې وشوې، 1 نیمه میاشت شوه، او تقریبا 100,000 خلک چې دي هغه متاثره دي. په هغې کې هغه سټوډنټان هم متاثره دي 80% چې هغه سیلف فینانس په تحت باندې چې دی هغه د جیبه پیسې د مور پلار نه ورکوي، او یونیورسټي بنده ده. هم هغه سکیورټي ایجنسي چې د هغې د وجې نه لیبس شوي دي، او هغې هلته کې هېڅ پلان نشته د سکیورټي، هغه تر اوسه پورې چې د ایګزسټ کوي، د هغې دفاع هم کېږي. دغه د هر میټینګ دپاره سوټ چې بدلی ګورنر صاحب دی څه چل کوي؟ د ده په ذموارۍ کې دا راځي که نه چې دا به د پېښور یونیورسټۍ سمیت دا نور څومره متعلقه ادارې چې کوم دي کم از کم د هغې تپوس به کوي. د جی وايي حکومت دی دلته کې، چا وی چې دا نګران حکومت دی؟ احمد ولي خان ویلي دي چې سټیټمنټ یې ورکړی دی چې که دا مسله حل نه شو موږ په هغې باندې احتجاج کوو. ته خو د دې حکومت څه یې؟ د ګورنر صاحب سره ستا د پارټۍ وزیران ناست دي، مشران پکې ناست دي. ته ډایرکټ چې دی د وزیر اعظم صاحب سره هم ته په رابطه کې، ته چې د ګورنر صاحب سره هم ته په فیډرل ګورنمنټ کې هم شامل یې، ته په اتحادي په طور ته د پرانشل ګورنمنټ هم یې. ته سټیک هولډر یې د صوبې، ځکه د خلکو ستانه توقعات دي. خبره ډایرکټ ولې نه کوئ چې دا پېښور یونیورسټي دی ته تالې لګول غواړئ؟ تاسو زموږ سره یوه اداره چې په هغې باندې موږ فخر کوو، پېښور یونیورسټي چې دې صوبې له او د پوره ریجن له چې دی د ملک له ډېر څه ورکړي دي، د هغې نه تاسو دا شی جوړ کړی دی. وي سي صاحب بالکل موږ خو عجیبه صورتحال دا راغی، څنګه چې د عمران خان صاحب او د عدلیې مسله ده، یا د اسټبلشمنټ مسله ده، یا د پی ډي ایم مسله ده، یو څو ورځو نه خو موږ ته داسې سټیټمنټس راځي، پپاسه یوه خبره کوي، پیوټا بله خبره کوي، سټوډنټ یونینز چې کوم دي ساري فیډریشن هغه بله خبره کوي، وي سي صاحب بله خبره کوي. د چا څوک په چل باندې نه پوهېږي چې څوک ټیک وایي څوک غلط وایي. اصل سوال دا دی چې دا مسله به حل کوي څوک؟ په ما باندې څوک احسان نه کوي په دې صوبه باندې
دا تجربه ګاه ده، دا لیبارټري ده، دا مقتلګاه ده. ستاسو نه په دې دومره وسایلو کې، په دې دومره غټو دماغو کې، سرونو کې، په چا کې دومره صلاحیت نشته چې هغه د پېښور یونیورسټۍ مسله چې د هغه حل کړي. تاسو کوم پیغام ورکوئ یو جنګزده صوبې له چې په دې تېر کال کې او بیا په دې تېرو 3 میاشتو کې په دې صوبه کې کومه هغه علاقه ده، کومه هغه طبقه ده چې هغه چې دغه ټارګټ شوې نه ده په حالت جنګ کې د صوبه. غټ کارونه خو پرېږدئ. ستاسو نه پېښور یونیورسټي چې کوم ده د هغې نګهداشت نه کېږي، اسلامیه کالج د هغې موږ خبره نه کوو. کباړه تاسو جوړ کړو د ایډورډ کالج نه، انویسټیټیو پرابلم دي، بد انتظامي ده، غیر سنجیدګي ده، هر چا د خپل ځان سره غم دی، نه د نوي نسل سره غم شته، نه د ادارو د تباهۍ سره غم شته. مهرباني وکړئ دا مسله چې ده دا حل کړئ. نور چې دی هغه چې تاسو څه کوئ هغه ستاسو مخنیوی څوک نشي کولی. دا مقتلګاه، دا تجربه ګاه، دا د پیسو ګټلو مشینري چې کوم ده خیبر پښتونخوا، د هغې به نه څوک تپوس نه کوي. خیر دی، د دې څوک پرسان حال نشته، د دې څوک والي وارث نشته. کم از کمه په خپل نوي نسل باندې په پېښور یونیورسټۍ چې کوم ساک دی، په دې کې چې کومه خلکو قربانیانې ورکړي دي، دلته کې چې کوم خلکو د دې صوبې خدمت کړلی، د دې نه د فارغ کېدو نه بعد د هغو د روحونو، د هغې د هغه بوډاتوب او د هغو دغه سینیارټي او بیا د نوي نسل نه د مستقبل څه فکر وکړئ. ډېره مهرباني.